قدرمنو اوریدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند د ټولنې لپاره هم یوه بیلګه او نمونه ده. که موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند مطالعه کړو او وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولنه کې څنګه ژوند کوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اړیکې د عامو او خواصو سره څنګه وي، نو بیا به پوه شو چې زموږ ټولنیز ژوند کې موږ څومره مشکلات لرو. د انسان استوګنه، ناسته ولاړه او ټولنیز ژوند یوه داسې هنداره ده چې هر ډول کړه وړه یې په پوره ډول صاف او واضح دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به له شتمنو، لوړپوړو چارواکو، حاکمانو او له نورو بېکسو سره په یو څیر سلوک کاوه. هغه به له حاکمانو سره حاکم و، رسول الله صلی الله علیه وسلم به له قاضي سره قاضي و، له سپهسالار سره به سپهسالار و، رسول الله به له حکیم سره حکیم و او د پرهیزګار سره به پرهیزګار و. مطلب دا چې دا ټول مهارتونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درلودل او پوهېده چې په ټولنه کې څنګه ژوند وکړي او د رسول الله ټولنیز ژوند څنګه وي. د نن ورځ چارواکي حکام دې راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند دې مطالعه کړي، د هغه نه دې درس او عبرت واخلي. خو څومره چې زه ګورم د دوی انفرادي ژوند، د دوی ټولنیز ژوند ټول د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انفرادي او ټولنیز ژوند نه په خلاف دی، هغه سره تضاد لري، ځکه ناکام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله چې له یو مشر، سردار یا حاکم سره مخامخ کېده نو په غوښتنه یا پوښتنه کې به شرم نه کوه او په ډاډه زړه به یې ورته د حق وینا کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل د نن ورځ علماو لپاره لوی درس او عبرت دی چې په حق مسئله کې دی د چا خیال اصلا نه ساتي، که هغه چارواکی وي، حاکم وي، مشر وي، ملک وي، که هر څوک وي، ډېر په زغرده او ډېر په ډاډه دی د حق وینا هغو ته وکړي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله چې یو مشر، سردار یا حاکم سره مخامخ کېده نو په غوښتنه یا پوښتنه کې به شرم نه کوه او نه به د هغه نه یې ډار کوه او په ډاډه زړه به یې ورته د حق وینا کوله. نن ورځ حکام که هر څه په فساد او په فتنه کې اخته دي نو علما باید ودرېږي، ډېر په ډاډه زړه او په اطمینان سره هغو ته د حق وینا وکړي. حال دا چې نن سبا چاته یو وړه چوکۍ په لاس ورشي نو بیا د هغه فکر او مغزه دومره لوړ شي چې برابر سلوک خو ورته په یاد هم نه وي. که تا سره یې مخکې پیژندل، خو کله چې هغه ته چوکۍ یا قدرت په لاس ورشي بیا تا پیژني هم نه. سلوک خو لا پرېږده چې هغه تا سره انساني او اسلامي اخلاق سرته ورسوي. غریبان او مسکینان او بېکسه خلک خو ځان ته نږدې هم نه پرېږدي. دغه حال دی چې نن ورځې موږ او تاسو په ټولنه کې ووینو. د دوی ټولې کړنې، د دوی ټول ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو نه په خلاف دی. د الله رب العزت په حضور کې بدرېږي، الله رب العزت به د دوی نه پوښتنه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د پریکړې په وخت په هر وخت پریکړې کولې. د غذا پر وخت به سپهسالار و او د لښکر مشر به و. د تبلیغ او لارښوونو په صورت کې به یې د وعظ او نصیحت لور ته خلک هڅول. د لمانځه پر وخت به یې امامت کوه. خو له دې ټولو بوختیاوو سره سره به یې په کلیوال ژوند کې عامو مسلمانانو ته هم وخت ورکولو. نن ورځ حکام دې راشي، د نن ورځ مشران دې راشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند دې مطالعه کړي چې آیا دوی کله د وعظ په وخت کې پورته شوي خلکو ته د حق او د دین وینا کړې؟ د جهاد او د مبارزې په وخت کې آیا دوی د خلکو په مخ کې ولاړ دي د کفارو د مشرکینو په مقابل کې مبارزه کړې؟ آیا د لمانځه په وخت کې دوی درېدلي دي، امامت یې کړی، په خپله په لمونځ باندې نه پوهېږي، نو څنګه به بل چاته امامت وکړي؟ کلیوال ژوند خو پرېږده چې دوی راشي د عوامو او د مسلمانانو خلکو ستونزې واوري او د هغو په حل کې دوی سره کوشش وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې ټولو بوختیاوو سره سره به یې په کلیوال ژوند کې عامو مسلمانانو ته وخت هم ورکولو چې له دوی سره خپلې مشورې، د دین د پرمختیا لارې چارې، حقوق او خپلې ستونزې شریکې کړي. له ګاونډیانو، کلیوالو او له خلکو سره به یې په هر ډول ستونزو او د ژوند پورې تړلې مراسمو کې ګډون کوه. د ناروغ پوښتنه به یې کوله، تر دې چې له ټولو کلیوالو سره به یو شان اړیکې درلودلې. په نن وخت کې به کم داسې حاکم،
والي او یا بل مشر وي چې په ژبه نه بلکې په عملي بڼه د غریبانو او بېکسه محتاجو خلکو په زخمونو د ملهم پټۍ کښېږدي. څوک به یې داسې بلکې تل لپاره هغوی په دې هڅه کې دي چې څنګه د ملت د مظلومانو او د مسکینانو د فقراو وینې وڅکي، له هغو حقوق غصب کړي او د هغو لاس او پښو ته هتکړۍ او زنځیرونه ور واچوي. کم دی داسې حاکم، کم دی داسې والي چې د فقراو او مساکینو سره په غم او درد کې شریک شي او د دوی اړتیاوې ورپوره کړي. نن سبا که په رسنیو کې د یو کوچنۍ پرمختیا اعلان وشي نو دوی د راډیوګانو او تلویزیون له لارې د شهرت لپاره هغه خپروي. حال دا چې په عملي ژبه یې ټولې ژمنې او ټولې وعدې دروغ خیجي. عوامو ته هر ډول ژمنې ورکوي خو د عمل جامه نه ورغوندي. استغفر الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره غوره، صادقه، وفاداره او امین حاکم و چې هغه به هره ګړۍ خپلې ژمنې، ټولنیزې او کلیوالې اړیکې په یو سیر قایمولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په عامه سطحه خپله زغره یهودانو ته په ګاڼه او په ګرو ورکړه او بیا به یې هغه درهم په مسکینانو وویشل. له دې واقعاتو څخه په ډاګه کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اړیکې د یو کلیوال په حیث له ټولو قومونو سره قائمې وې چې یو څو پیښې به زه تاسو ته په لنډه توګه وړاندې کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو یهودي څخه قرض واخیست، خو هغه یهودي د خپلې ټاکلې مودې څخه وړاندې خپل قرض وغوښتو او په همدا یو ضد ولاړ و تر دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څادر ته لاس واچوه او ډېرې سختې او سپورې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړي. په همدې وخت کې امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تشریف راوړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوښتل چې یهودي ووهي او سر یې ورته قلم کړي او د دې ګستاخي سزا یې ورکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې دې ګستاخي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې سپکې خبرې ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د څادر نه کش کړی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له دې کاره منع که او ورته ویې فرمیل دا به ښه کار نه وي چې سزا ورکړي او ویې وهي. البته داسې ورته ووایه چې له نیټې وړاندې ستا پور غوښتل سم نه دي او ما ته داسې ووایه چې څومره ژر وي د نوموړي پور خلاص کړه. یهودي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره نرم اخلاق ولیدل نو حیران شو او سم د لاسه یې کلمه وویله او مسلمان شو. کومه دي نن ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګې اخلاق هم په عوامو کې او هم په خواصو کې. راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند مطالعه کړئ، د هغه نه عبرات او درس واخلئ، په ژوند کې هغه عملي کړئ. د نن ورځ حکامو، والیانو او مشرانو چیرته د یو فقیر او د مسکین دروازه وډبوله او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې په ژوند کې څه ته اړتیا لري؟ آیا تاسو لپاره او ستاسو ماشومانو لپاره د څیز ضرورت شته او که نه شته؟ خواړه لرئ که نه لرئ؟ اما رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلې پیسې په مسکینانو او فقراو باندې ویشلې. که به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې څه نه ول، د خپل څه شخصي مال به یې واخیسته، هغه به یې چاسکه ګاڼه او ګرو که، د هغه پیسې به یې واخیستلې په فقراو او په مساکینو باندې به یې وویشلې. بله پیښه واورئ، له یو منافق څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د هغه صحابه و کرامو ته ډېر زیانونه او کړاوونه رسېدل چې عبدالله بن ابی ابن سلول و. د هغه د مرګ وخت راغی، مړ شه. کله چې هغه مړ شه نو د هغه زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا هیله وکړه چې زما د پلار جنازه ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سمدلاسه تیار شو. له کومو صحابه و کرامو سره چې نوموړي منافق بد چلند کوه او آزار یې ورکوه، ټولو وفرمیل ای د الله رسوله داسې کار هیڅ وخت ونه کړي. چې په هغو کې امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم شامل و. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې آیت یادونه هم وکړه که تاسې منافقانو لپاره او یا ځله دعا هم وغواړئ خو الله رب العزت به هیڅکله دوی ته بښنه ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځواب ورکه، الله رب العزت خو اویا ځله فرمایلي، خو زه به له اویاو ځلو څخه زیات ځله دا دعا وکړم چې الله رب العزت درته بښنه وکړي، تر څو چې الله زه بند کړی او زه منع کړی نه یم.
لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په جنازه کې شریک شو تر دې چې له لونګ څخه یې کفن هم ورته تیار که سبحان الله له دښمن سره د ښه سلوک او احسان داسې ژوندۍ بېلګه به هېڅوک په دنیا کې وړاندې نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک انتقام او غچ د چا نه مه اخلئ که څوک تاسو سره خپل ولی پرېږدي تاسو یې هغه سره مه پرېږدئ تاسو د هغه سره تګ او راتګ کوئ کیدای شي چې ستاسو اخلاقونه متاثره شي هغه بدې کړنې چې په ژوند کې لري د هغه پرېښودلو ته تیار شي غچ مه اخله انتقام مه اخله همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان که په تا باندې ظلم او زیاتی وکړه د هغه نه بدله او غچ مه اخله ته د هغه لپاره عفو وکړه او د الله رب العزت نه د هغه لپاره جزا او سزا وغواړه الله رب العزت به هغه ته سزا ورکوي همدارنګه وحسن الی من اساء الیک ته نیکي کوه هغه چا سره چې تا سره بد کوي کیدای شي چې هغه د ستا د نیکو اخلاقونه متاثره شي د اسلام او اسلامي احکامو ته غاړه کیږدي منقاد شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې ومني د ستا به یو ښایسته دوست جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دښمن سره داسې چال او چلند کوه زموږ حالت نن ورځ وګورئ چې پلار زوی سره په جنګ دی زوی خپل پلار او مور سره په جنګ دی ورونه په خپل منځ کې سره په جنګ دي تره زمن او تربرونه خو لا لرې پرېږده چې هغه خو یو قدم لرې دي نه راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مطالعه کړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولنه کې څنګه ژوند درلوده د هغه اړیکې عوامو او خواصو سره څنګه وي د هغه اړیکې د مشرانو او مسکینانو فقراو سره څنګه وي د هغه نه عبرات او درس واخلئ په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند هم زموږ لپاره یوه بیلګه او نمونه ده باید چې موږ د هغه نه عبرات او درس واخلو په دې هکله به نور هم واورو قدرمن اورېدونکو خو هغه هم د یوې دمې نه وروسته بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي لکه څرنګه چې مو وړاندې یادونه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم به له کلیوالو سره پرته له کوم امتیازه یو شان سلوک کوه د یو چا زړه به یې نه خفه کولو تر دې چې د کافرو میلمستیا به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله یو صحابي فرمایي چې زه لا تر دې دمه نه وم مسلمان شوی زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمیل ای د الله رسوله زه ستا میلمه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره مسکۍ بڼه او رین تندي راته هرکلی ووایه زه یې کور ته بوتلم په کور کې د خوراک څه نه وه څو ویزې هلته ولاړې وې یوه وزه یې وولشله او شیدې یې زما په خدمت کې وړاندې کړې ما هغه ټولې وڅکلې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل نورې راوړم ما ورته ویلې هو رسول الله صلی الله علیه وسلم بله وزه ولوشله هغه شودې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړې ما هغه هم وڅکلې او بیا یې دریم ځل بیا لوښی راډکه هغه مې هم وڅکلې وروستۍ پایله دا شوه چې د هغه ټوله کورنۍ په هغې ورځ وږې پاتې شوه صحابي فرمایي چې زما له دې کار څخه هدف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غصه او قهر معلومول ول چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې په غصه او په قهر کیږي او که نه خو په الله قسم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټنډه په اندازې د ذرې کره هم تروه نه شوه په ما یې قهر او غصه ونه کړه او په ډیره پراخه سینه یې پر ما شیدې وڅکلې بلکې زړه کې خوشحاله هم وه چې شکر زما میلمه خوشحاله شه له هغې وروسته ما سم د لاسه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند و همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوې تورې میرمن جومات جارو کولو همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یوې تورې میرمن یا یو تور سړي جومات جارو کوو هغه یوه ورځ مړه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې نه و پوه شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته حکم وکړه چې هغه میرمن ما ته راوغواړئ
هغه صحابي ورته وړاندیز وکړي د الله رسوله هغه خو مړه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسې ولې زه خبر نه کړم؟ ما هغه صحابي وایي چې ما ورته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله موږ ته دا خبره حقیره او سپکه برېښېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي وایي چې ما ته وفرمیل ما ته د هغې قبر وښایي تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې قبر ته ورغلو او هلته یې د دې دپاره د ثواب لمونځ هم ادا کړ. دا و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند زموږ لپاره عبرت دی. باید چې ویلولو او پوه شو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ابوذر انصاري رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې غوره سړی هغه دی چې له هغه څخه خپل ګاونډي خوشحاله وي، هغه ته کوم زیان او تکلیف نه رسوي. ای ابوذره د ګاونډیانو د حقوقو ډیر خیال ساته. کله چې تاسو قوروا پخوئ نو په هغې کې لږې زیاتې اوبه واچوه چې خپلو ګاونډیانو ته یې هم ورکړي. او بیا یې ورته داسې وفرمیل جبرائیل علیه الصلاة وسلام ما ته له همسایه او ګاونډي سره د ښه سلوک ډېر زیات ټینګار کړی تر دې چې زموږ سره په میراث کې هم د شریکېدو حق لري. نن ورځ دې هر څوک وګوري چې د خپل اخلاق یې څنګه دي، اخلاق یې مور و پلار سره څنګه دي، اخلاق یې ټولنه کې څنګه دي، د ده اخلاق د ګاونډیانو سره څنګه دي. راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند مطالعه کړئ، د هغه نه عبرت واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلو ملګرو او دوستانو دومره احترام او درناوی کوه چې په نړۍ کې ساری نشته. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي سره د یو کوهي په لور تشریف یوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل کولو اراده وکړه نو صحابي ورته د خپل څادر نه پرده ووهله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له غسله اوزګار شه نو صحابي ته یې وفرمیل اوس ته غسل وکړه زه به درته پرده ووهم. صحابي دا نه غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې تکلیف ورسوي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینګار وکړه چې صحابي غسل نه و کړی تر هماغه پورې ورته پرده کړې وه او پر ځای ولاړ و. څومره نیکبخته صحابي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو ورته د غسل لپاره پرده وهلې وه. په سلګونو داسې واقعات د دې خبرې ګواه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلو دوستانو، کلیوالو، ګاونډیانو او نورو خلکو سره ډیر د مهرباني او شفقت سلوک کاوه. هر یو کلیوال لپاره اړین دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې احکامو عمل وکړي او د دوی د حقوقو پوره ساتنه او درناوی وکړي او له هر چا سره ښه اخلاق او ښه چال او چلند وکړي. نو یوازې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د بشریت پوره او کامل انسان دی. الله رب العزت په هغه کې ټول صفات ایښي ول. حتی دښمنان به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخ شول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاقو به په هغو باندې اغیز کیښوده. هغوی به سمدلاسه مسلمان شول او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان راوړ. په زرګونو داسې واقعات شته چې ډېر خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو اخلاقو نه متاثره شوي دي او اسلام مقدس دین ته مخ راوړی دی. موږ مسلمان یو الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیت دعوه کوو. نو راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مطالعه کړئ چې مطالعه کولی نشئ په خلاصو غوږونو یې واورئ. په خپل انفرادي ژوند، په خپل کورني ژوند، په خپل ټولنیز ژوند کې د هغه نه درس او عبرت واخلئ او هغه ته د عمل جامه ور واغوندئ. خو له بده مرغه باید ووایم چې نن موږ ټوله ورځ په نورو څیزونو باندې اخته یو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت، د صحابه و کرامو رضی الله عنهم مبارک سیرت، د ازواجو مطهراتو مبارک سیرت زموږ نه هیر دی. د هغه نه موږ غافله یاستو او حال دا چې زموږ کامیابي په دې کې ده، په بل څه کې کامیابي نشته. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو توفیق راکړي. الله رب العزت دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله او د الله رسول راضي کیږي. الله رب العزت دې د دې آخرې زمانې د فتنو نه موږ وساتي، د کفر او د شرک د دجال نه دې موږ وساتي. الله رب العزت دې موږ ته پوره عزم او پوره ایمان نصیب کړي. الله رب العزت دې زموږ آخره خاتمه په نور د ایمان سره تمامه کړي. قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.